کومه سلسله چې مونږ د پیغمبرانو او د هغه پیغمبرانو چې هغه غیر مشهور دي دا غوي واقعات قرآن او حدیث کې ندي راغلي دا غي یو سلسله روانه کړې ده پاغي کې نن چې زه د کوم پیغمبر ذکر کوم هغه حضرت ذوالکفل علیه السلام دی ذوالکفل علیه السلام ذکر قرآن کې دوه ځای کې راغلی دی یو په سوره انبیاء کې راغلی دی و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين دا سوره انبیاء کې د قلق الفاظ راغلي دي صرف نوم راغلي او یو سوره صاد کې چې دا کوم آیات ما مخکې تلاوت کو وذكر اسماعیل واليسع وذوالکفل وكل من الاخيار دا سوره صاد کې ذکر راغلي دي دې دوانو کې صرف د نوم راغلي دي کتابونو دا لیکلي دي چې د دوی څه تفصیل نشته نه قرآن کې څه وضاحت راغلی دی چې دوی کومې علاقې ته راغلي وو سی کړي دي سی نه دي کړي نه احادیثو کې د دوی څه ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه شوی دی داسې تاریخي واقعات دي او هغې باندې علماء اکتفا کړې ده او چې دا صحیح دي او بس دغه واقعات دغومره حالات د دشته نور نه ملاویږي هغې کې علامه ابن جریر رحمه الله د مشهور مفسر او تابعین دی حضرت مجاهد رحمت الله علیه هغه د ذوالکفل یو واقعه بیان کړې ده تاریخی واقعه ده او صدا سي د آثار د صحابونه ځکه چې یو بل ابن ابي حاتم د یو دو صحابونه یو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او یو د ابو موسی اشعری نه څه بعضی آثار را نقل کړي دي او هغه په سند منقطع سره را نقل کړي خو زمونږ دپاره پکې څه عبرتونه دي او څه نصیحتونه دي نو ځکه یې را نقل کړي دي چې زه یاره مونږ به ترې لږه شانتې څه فایده واخلو که امت ته بیان شي نو هغوی به ترې څه فایده واخلي او د هغوی هغه نصیحتونه او یا د هغوی چې څه کړي دي هغه به لږ شانتې امت ته مخکې شي او امت به ترې فایده واخلي علامه ابن جریر چې د حضرت مجاهد نه کومه واقعه را نقل کړې ده د ذوالکفل هغه دومره را نقل کړې ده چې په دې آیات کې د حضرت یسع علیه السلام ذکر هم د ده نه مخکې شوی دی د هغه هم صرف نوم راغلی دی حضرت یسع علیه السلام د بني اسرائیلو یو پیغمبر دی چې کله بوډا شو کمزوري شو نو یو خواهش یو چې زما د یو جانشین وي چې زما دا میشن مخکې بوځي او د بني اسرائیلو تربیت وکړي هغې کې د یو ځل دا بني اسرائیل راغونډ کړل ټول او هغوی سره دا مشوره وکړه چې زه غواړم چې یاره یو خپل جانشین زه مقرر کړم نو که ستاسو خوښه نو په تاسو کې زه یو جانشین مقرروم هغوی هم ډېر خوشحاله شو چې ټیک ته یو سړی جوړ کړه چې ستا جانشین وي ستا نه وروستو د نبوت دا کار مخکې بوځي خو قوم ته یې وی چې زما یو 3 شرطونه دي نو کوم سړی کې چې دا 3 شرطونه وینو هغه جوړوم او که دا 3 شرطونه هغه نه پوره کوي نو هغه سړی نه جوړوم کاری نبوت دی او د دې لپاره بهترین انسان پکار دی او بهترین اخلاق پکار دی بهترین کردار پکار دی نو هغې لپاره دا شرایط په زما قبلوي
کوم سړی چې دا ذمہواری قبلې وی ته وایې بني اسرائیل ورته وایي ستا شرایط څه دي؟ وی زما 3 شرطونه دا دي. یو خدا دی چې دی به روزهدار همیشه به روژه نیسي، د ورځې به یې روژه وي. یو دا شرط. د شپې به ټوله شپه دی د الله ته ولاړ او د الله عبادت. او 3 شرط به دا دی چې دی به غصه نه کوي، بالکل غصه به پکې نه، متحمل او بردبار انسان دی. ټول بني اسرائیل خاموش، هیچا غږ نه کو، ځکه څوک روزانه روژه نیوي شي، د شپې ټوله شپه څوک عبادت کولی شي. یو کس داسې عاجزه شانتې خوار چې په هغه مجلس کې کمزورې معلومېده، هغه پاسې وی دا 3 واړه شرطونه ما ته قبول دي او زه دا قبلوم. حضرت عیسی علیه السلام ورته ښه وکړل او هغه مجلس یې برخاست. سبا بیا ټول بني اسرائیل بیا راوغوښتل او دغه شرطونه یې ورته بیا مخکې کېښودل. بیا ټول خاموش پاتې شو. هغه یو کس هغه بیا پاسېده، وی زه قبلوم. عیسی علیه السلام په 2مه ورځ هم دغه مجلس برخاست، په 3مه ورځ یې بیا راوغوښتل. چې په 3مه ورځ هم دغه سړی پاسېد او بل سړی پانسېد، نو حضرت عیسی علیه السلام هغه سړی بیا خپل جانشین مقرر کړ چې زمانه وروسته بیا ته دا کار نبوت په مخ کې بوځي. دا څه وخت پس بیا دی وفات شوی دی. حضرت ذوالکفل چې دی نو بیا الله ولا پیغمبري ورکړې ده او د هغه جانشین ګرځېدلی. شیطان ته چې پته ولګېده چې دا خو عجیبه سړی دی، دا دومره سخت شرایط دا د ومنل، دا د خو مقابله پکار او دی په دې خپل کار کې خطا کول پکار دي. هغه خپلو چیلو ته وویل چې تکړه شي، دا سړی به خطا کوي چې دې منصب ته ونه رسي. هغوی زور ولګو، څومره شیطانان لښکرې ورپسې کړي چې دی په دې کار کې خطا کوي چې دې مقام ته ونه رسي. هغوی ټول ناکام شو. اخره کې ابلیس ترالل، شیطان ترالل چې بس موږ ناکام یو په دې کې، د هغه مقابله موږ نشو کولی. هغه ډېر حربي موږ استعمال کړه، خو هغه ډېر کلک سړی دی. وی ښه اوس یې ماته پرېږدي. ابلیس ولګېد. د حضرت ذوالکفل علیه السلام دا طریقه وه چې د ورځې به یې روژه نیوه، د شپې بیا ټوله شپه عبادت کو، د قوم فیصلې به یې کولې. د هغې دپاره به هغه یو مجلس سار کې منعقد کو چې د خلکو فیصلې پکې وکړي، او یو مجلس به یې په ماسخوتن کې مقرره چې د خلکو فیصلې وکړي. او د غرمې لږه شانتې قیلوله هغه به هغه کوله چې بس دې کې دا خوب پوره کړي او آرام پکې. ابلیس یو ورځ د قیلولې په ټیم کې چې کله دی لاړ خپلې خلوت خانې ته او قیلولې کوله، چې دی سملاس آرام یې کو، دې ټیم کې ورته د دروازه وټکوله. د آرام ټیم کې راغی، دروازه یې وټکوله په زوره زوره. حضرت ذوالکفل ورپاسې دروازه یې ورته کولاو کړه. یو بابا ولاړ دی، پراګنده ویښتو والا، غریب پریشان حال. بابا څه دي؟ ما سره خپلو تربورانو دا ظلم او زیاتې کړې دي. یو قصه یې راواغېسته او یو داستان یې شروع کو د قیلولې هغه ټیم هغه یې وله ضایع کړ. حضرت ذوالکفل ورته ووایي چې ټیک ته ستا دا خبره ما واورېده، ته سهار راشه دربار ته، چې کله زه مجلس ولګوم نو زه به ستا هلته فیصله وکړم. ده ورته وویل ډېره ښه.
سار چې کله مجلس منعقد شو د غرمې خوب خو نه کو شپم شو ګیرو دغه انتظار یې کو چې هغه بابا راشي چې زه دغه فیصله وکړم. انتظار مجلس ختم شو، ټیم ختم شو او دا سړی رانه بابا رانه. بیا چې کله ماښامي مجلس ولګو هغې کې انتظار کو چې زه دا بابا راشي ماښام راشي، ماښام هم رانه. ډېر پریشانه شو چې وګوره دی خو ډېر زیات مشکل کې و او بیا رانغی. منځ کې دا یوه ورځ هم تېره شو، په بله ورځ چې بیا قیلولې ټیم شو دلته دی سملي آرام کوي دې ځای کې بیا بوډا ور وټکم. بیا ده ورته ویې ګوره تا ته خو ما سهار مو انتظار وکړ ماښام مې هم درته انتظار وکړ ته بیا رانلې. ده ورته وی نه که نه داسې چل دی چې زه کله تا نه راځم فیصلې نه نو زما هغه مخالف چې دي نو هغه ماته ښه وکړي چې بس حق درکو او ته په مونږ باندې مقدمه مه کوه بادشاه له مه ځه. نو زه غلی شم او چې کله ټیم تیر شي نو بیا را په مخالفت مې شروع کړي هغه څیز رانه قبضه کوي. ده ورته وی زه د سبا راشه او زه به ستا په دغه ورځ یې دا داستان ورسره اوږد کړ، خبرې اوږدې کړې، قیلولې یې بیا خرابه کړه. چې درېیمه ورځ شوه نو په درېیمه ورځ باندې حضرت ذوالکفل خپل کور والا ته ووی چې هېڅوک په دننه نه پرېږدئ، ما زه آرام کوم، ما 2 ورځې مسلسل آرام نه دی کړی، هلته شپه مې هم شوګیرئ، نو زه پریشان یم چې خیال کوئ چې څوک دننه رانشي. په درېیمه ورځ چې دی سملاس شیطان راغی بار خلق ورته ولاړ دي هېڅوک نه پرېږدي او دا بابا چې دی نو دې زور لګوي چې نه ما پرېږدی زما حاجت دی. هغوی ورته ډېر رخصت شو او بیا چې 2 منټه کېدل نو بیا د ذوالکفل په کور کې په کوټه کې دننه د قیلولې په ځای کې ولاړو او ور یې وټکاو شور یې شروع. حضرت ذوالکفل راپاڅېد دروازه وکته دروازه بنده ده، خلک څوکیداران ولاړ دي، هېڅوک دا بابا دلته څنګه راغی. چې کله خبرې شروع کړه وی ګوره تا ته ما 2 ورځې انتظار وکړ ته بیا هم رانغلې. نو ده ورته وی ته څوک یې ته ماته ووایه ته یې دا ته څنګه او اندازې نه حضرت ذوالکفل پوه شو چې دا انسان نه دی، دروازې بندې دي او دی راغی نو دا شیطان دی، دی ما دا کار وباسي د خدمت نه مې وباسي سازش یې راته جوړ کړی. وی ته څوک یې؟ وی حضرت زه خو شیطان یم. وی ما خو وی چې ته به ډېر غوسه شي او ته به ډېر زیات پریشانه شي او ته به ما مړ کړي، ته به ما رونیسي، جګړه به راسره وکړي. خو زما فوج زما لښکر چې په کوم مقصد کې ناکامه شوي وي هغه مقصد کې زم ناکامه. ما ستا خوب کې ډېر فرق راوست، ما وی ته به د شپې عبادت پرېږدې، ته به روژه پرېږدې، ته به چې دی نو غوسه شي، خو ته ما دوکه نه کړې او ته ما خطا نه کړې. او شیطان خو دی زمونږ دشمن. شیطان ذکر دی کتابونو کې راځي، شیطان یو کتاب لیکلی دی وایي حضرت نوح علیه السلام چې کله کشته جوړه کړه خلک یې پکې کینول، په خپله هم کیناست او به د طوفان انتظار نو کسانو یو بوډا ولیده یو بابا ځان له ناست. نوح علیه السلام خو ټول خلک داسې جوړی کینو، دا یو کس پکې ځان له ناست. نو خلکو په شک راغی، نوح علیه السلام ته وی دا ټول جوړی تا کینولي دي او دا یو پکې بابا ځان له ناست. د مټ یې راونیو نوح علیه السلام له راوست وی دا څوک تپوس یې ته وکړو وی ته څوک یې؟ هغه ورته وی
زه خو ابلیس یم شیطان. نو یا د خدای بنده ته ولې راغلی؟ تا خو ما کشتۍ ته نه راخې جوړې، ته ولې ته زما او ته خدای انسانان تباه کې غرق کې هلاک کې. ما پاک صفا خلق دې کشتۍ ته راخې جوړې دي چې زه خپل امت بچ کم، زه خپل قوم بچ کم. ته پکې اوس راغلې، اوس ته بیا زموږ د غرقولو دپاره راختلي راویني. زه خو تا پرېږدم نه. ډېر مینتونه یې ورته شروع کړل، پرې مې دا دي بس بیا به نه راخېږم، بیا به نه راځم. وی نه پرېږدم دې نه، خو په یو شرط به دې پرېږدم چې ته هغه اصل خبره ما ته وښایه په کوم څیز باندې چې ته انسانانو ته ډېر نقصان رسوي، مسلمانانو ته ډېر نقصان رسوي، هغه خبره ما ته وښایه، نه بیا دې پرېږدم. نو ابلیس ورته وی بلکل درته ښیم، خو وعده به راسره کوې چې پرېږدې به مې. وی بلکل دې پرېږدم. ابلیس ورته وی دوه څیزونه دي چې زه په دې باندې انسان ډېر خطا کوم. و یو حسد دی او یو حرص دی. دا دوه څیزونه چې دي په دې باندې زه د مسلمان او د انسان تبعی کوم، خرابوم. او ما خپله حضرت آدم علیه السلام سره حسد وکړ، نو دا حسد د وجې نه زه الله ملعون کړم او ځمکې ته یې راکوز کړم. دا حسد دومره خراب څیز دی. او یو چې دی نو حرص دی. آدم علیه السلام حرص وکړ نو ځمکې ته راکوز. ما ورته الله دغه بوټي نه منع کړی و چې مه خوره، او ما ورته وی چې دا بوټي که دا دې وخوړ دا شجرة الخلد دی، ته به همیشه همیشه بیا په جنت کې. نو هغه حرص وکړ، هغه وی چې دا خو په همیشه همیشه دپاره جنت کې یم، نو راشه دا بوټي وخوره. هغه د حرص د وجې نه الله ځمکې ته راکوز کړ. نو زه یې د حسد د وجې نه راکوز کړی او هغه د حرص د وجې نه راکوز کړی دی. نو ځکه چې دی نو دا دوه خطرناک څیزونه دي او دې باندې زه انسان تباه کوم، د جهنم خشاک کوم. بیا پرېښود الله. شیطان ډېر ظالم دی. حضرت ذوالکفل یې دوکه کو. د شیطان متعلق کتابونه هم مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یو خبره لیکلې ده. وی شیطان سړی د لاس نه نیسي، نه پکې پړی اچوي، نه پکې اتکړی اچوي، نه چاله ټوپک لاس کې ورکوي، نه چاله توره لاس کې ورکوي. وی شیطان وایي چې زه څه کوم؟ زه خو صرف ګوته راکاږم، بس زما خو دغه کار دی، ګوته راښکل زما کار دی. نو وایي شیطان یو سړي ته وایي چې هلکه یو سړي ورته وایي ته دا خلک ولې ظالمه ته دا زیاتې کې او ظلم کې خلک ته د جهنم خشا کړل. نو هغه ورته وایي ما کله هلاک کړي؟ زه خو صرف ګوته راکاږم، نور کار خو ټول دوی کوي. وایي څه مطلب دا ګوته راښکل څه مطلب؟ وایي ته راځه زه ته ښیم که نه. نو د حلوایي دوکان ته ویلاړ او حلوا کې دا ګوته ګنده کړه او په دیوال یې داسې راښکله. هغې له یو مچ راغی، هلته چرمخکی وه، هغې چې مچ ولیده چرمخکی ورپسې راغله. د دوکان هغه نوکر چې و هغه چې چرمخکی ولیده چې دا چرمخکی او زهریله څیز دی، هسې نه چې د نورو څیزونو کې راپروزي، هغه په سپلی پې غوزار وکړه. چې په سپلی یې غوزار وکړه، هغه سپلی حلوا کې راغورځېد. دوکاندار ولګېد، دغه نوکر یې وویې ټکو. د هغه نوکر خپل رشته دار رالل، هغه حلوایي وو، جنګ جوړ شو، یو قومي جنګ د هغې نه جوړ شو، ډېر خلک پکې مړه شو. نو شیطان ورته ویې ودې کته ما خو چالم ټوپک په لاس کې نور ورکړی، ما خو صرف ګوته راښکلې وه، نور کار خو ټول دوی وکړو. نو زما خو صرف ګوته راښکلې. نو شیطان ګوته راکاږي. کوشش یې دا وکړ چې ذوالکفل د خوب نه وباسي، آرام یې ختم کړي. نو بیا به دی روژه نشي نیوي، بیا به دی د شپې عبادت نشي کولی، او غرض یې دا چې غصه به شي راته، نو دا شرایط به ختم شي. خو الله د حضرت ذوالکفل امداد وکړ. الله ټول څومره پیغمبران چې د الله دي تکویني طور الله د هغوی حفاظت کوي او هغوی معصوم ساتي، د ګناه نه حفاظت کوي. حضرت ذوالکفل هم الله د دغې مصیبت نه محفوظ وساته. نو د ذوالکفل صرف دغومره حالات
لږ شانتي مستند چې زموږ علما را نقل کړي دي څه نور دي داسې خو هغه ډېر قوي نه دي د دې وجې نه علما وایي دغه صحیح نه دي خو دا دغومره علامه ابن جریر چې را نقل کړي دي بس دغه حالات یې را نقل کړي دي نور ذکر یې نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو کفل ذکر حدیث کې راغلی دی خو هغه ذوالکفل نه دی هغه صرف کفل دی او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د عبد الله ابن عمر نه یو حدیث را نقل کړی دی او یو واقعه را نقل کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په بنی اسرائیلو کې یو کس او کفلینو نو د کفل واقعه را نقل شوی د حدیث کې او هغه کفل چې و ناغه ته یو زنانه راغله سوال یې دی ناغه سړي وسره د بدکارۍ شرط کېښود چې ته ما سره بدکاري وکړه نو زه به تاله پیسې درکړم هغه بچی یې نارو هغې ته حاجت و د پیسو هغې مجبوره وه د هغې خپله هغې وایي بلکل زه تیار یم بدکارۍ ته خو چې کله دې بدکارۍ ته تیار شو نو هغه زنانه په ژړا شو نو ده ورته ویل ولې ژاړې ته خو په رضا ما سره هغه شی او پیسې مې درکړي نو هغې ورته ویل چې چونکې تا په زندګۍ کې ما بدکاري نه ده کړې خو زما بچي نار دي زه په خېټه نار یم زما نور څه شته نه نو دا مې یو مجبوري وه نو دې مجبورۍ زه بې حیایي ته مجبوره کړم نو د هغې هغه ژړا ته چې هغه کفل وکتل نو هغه راپاڅېده او هغه پیسې یې ورته پرېښودې او هغه زنانه یې ازاده کړه او هغې بدکاري یې ونه کړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغومره ذکر دا حدیث کې راغلی دي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو روایت امام احمد ابن حنبل را نقل کړی دی خو دا هغه کفل نه دی د بني اسرائیل دا بل کفل دی چې پیغمبر علیه السلام او دغه مستند حدیث دی بالکل دغه واقع شته خو دا ذوالکفل چې کوم دی دا د حضرت یسع علیه الصلاة والسلام جانشینو او دغومره واقع چې دا مخکې ما کومه بیان کړه نو دغومره ذکر یې راغلی دی بس نور ذکر یې نشته او قرآن کې صرف دوه ځای کې سوره انبیاء او سوره صاد کې دغه ذکر راغلی دی چې مختصر صرف نوم راغلی دی او قرآن کې الله پاک فرمای لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بس عبرتونه دي قصو کې نور څه نشته خو یو عبرت دی پکې چې خاوندان د عقل د دې نه عبرت واخلي او کوم صفتونه دغه پیغمبرانو ځان کې پیدا کړي امت ته د کومې خبرې دعوت ورکړي دي چې هغه صفتونه مونږ خپل کو او هغه صفتونه ځان کې راوړو په هغې باندې خپل ژوند تېرو الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو هم د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله